بسم الله الرحمن الرحیم. د عام ونه. وختونو کې یو تنبل سړی د شرف الدین په نوم په ننګرهار ولایت کې ژوند کاوه. هغه ډیر یو تنبل او بې پروا سړی و. د هغه یوازینی درآمد د یو عام ونه وه چې په خپل کور کې درلودله. یوه ورځ ورور یې زبیر د شرف الدین کور ته ورغی. سلام علیکم شرف الدین وروره، څنګه یې؟ علیکم سلام زبیر جان وروره، شکر الحمدلله زه ښه یم. خپله دې څنګه یې؟ ښه یې؟ الحمدلله زه هم ښه یم. شرف الدین هم په سهار چای، هم په غرمه او هم شپه یې یوازې د خوړلو لپاره هم راواخیستل. وروسته له شپې ډوډۍ نه دوی تصمیم ونیوه چې ویده شي. نیمه شپه کله چې شرف الدین ویده شو، زبیر یو پلان یې جوړ کړ. هغه په ډېرې آرامۍ له خپل ځای څخه راپاڅېده او د حوالې په لور روان شو. زبیر هغه د عام ونه چې د شرف الدین یوازینی درآمد و، هغه یې له بیخه قطع کړله. زبیر وروسته له دې چې د شرف الدین د عام ونه یې قطع کړله، د خپل کور په خوا روان شو. سهار شو. شرف الدین د خوړلو لپاره غوښتلې چې یو څو عمه له خپل ونې څخه راواخلي، خو شرف الدین ولیدو چې د عام ونه یې قطع شوې ده. هغه ډېر خفه او خواشینی شو. اوه، زما ونه چا قطع کړې؟ زه اوس څه وکړم؟ زه خو خوراک لپاره هېڅ څه نه لرم. څو کاله وروسته زبیر وغوښتل چې د شرف الدین کور ته ولاړ شي تر څو د هغه حالت وګوري. هغه د شرف الدین کور ته ولاړ. هغه ولید چې شرف الدین ډېر پرمختګ کړی دی او زبیر ټول حقیقت یې شرف الدین ته وویل. شرف الدین وروره، ستا د عام ونه ما قطع کړې وه. ډېره مننه زبیر وروره، ستا په سبب ما وشو کولی چې ډېر پرمختګ وکړم، او که ته نه وای زه به اوس هم هماغسې تنبل او بې پروا ومه. له دې کیسې څخه موږ دا زده کړ چې تل باید زیار او زحمت وباسو تر څو په خپل ژوند کې مو لوړو څپو ته ورسیږو. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لایک، سبسکرایب او زنګوله ووهئ.